تاسو بلو چې ته ډاکټر ذاکر نایک نه یو جنۍ چې ته تپوس کړی دی د معاشرې باره کې، اگر که موږ به حق ته حق وایو پکار دا و چې ډاکټر صاحب د هغې جواب لږ تفصیلا کړی وی، لږ په دغه یې کړی وی، خو هغه هم پوه شو په هغې باندې لږه غوسه یې کړې وه، تیزي یې کړې، او د هغې نه مونږ ګټه مسله جوړه کړو لکه دنیا چې به بل طرف وړېدلي. او دا زمونږ په دې ملک کې څه څه نه کېږي، مونږ هېڅ پروا نه لرو، خو چې کله ډاکټر ذاکر نایک خبره لږه په غوسه کې وکړه بس نو مونږ نو ګیرې ته وګوره، نو دی چې را دومره خلک مسلمان، نو ګوره اوس اسې ما بل یو کس ته وي ما دې ډاکټر صاحب به په لکاو خلک مسلمانان کړي که نه، وی او دا خو ده، نو مې دا دومره نیکیانې چې کړي دي په دې کې به د ده دا غوسه پټه نه شي دی چې به دې جنۍ یې وکړه. زمونږ د دین دومره خدمت کړی ده، مونږ اوده پراته وو په لکاو یې راړولي. بل وزیم وي په یو بیان کې وي زما چیلنج دی که څوک ما سره کینی په اسلام باندې خبره کوي د دنیا په کم ګوټ کې په هره ژبه کې کم مذهب ولې زه ورته تیار یم او ما ورته اوده پراته یم. نو دې سړي څه ګناه او کفر نه دی کړی، خو هغه زنانه له جواب لږ په سختۍ سره ورکړو بس. نو مې د ده دا خبره به موږ معاف نه کړو د دې دومره نیکیانو په مخ کې، حالانکې خبره ګناه هم نه ده، خو زموږ به ورته ګناه ووایو. وجه دا ده چې هلته ډاکټر صاحب باندې لیبل د اسلام لګېدلی دی، د دیندارۍ دی، ګیرې ده، په سر یې سپینه ټوپۍ پرته ده. دا خبرې که عام پروفیسر پکې کنځلي هم وکړي که نه څه پروا نه کوي. نو هر زمانه کې هغه خلک چې د الله د دین سره یې نه لګي هغوی د دیندارو د شرمولو حتی الوسع کوشش کوي. یو بل مسله یاده کوي تېر شوي امتونو